داسې یو پوښتنه چې خلک یې حیران او ساینسپوهان یې په فکر کولو مجبور کړل. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. داسې یو پوښتنه چې د AI بنسټ یې کېښود. I believe it's going to change the world more than anything in the history of mankind. دا کیسه دا د نن څخه 80 کاله مخکې یعنې 1929 چیرې چې نړۍ کې یو طرف ته ګډوډي او جنګي جهاني و، خو بل طرف ته د برطانیې ریاضي پوه او ساینس پوه د لومړي ځل لپاره داسې یو پوښتنه وکړه چې جالب او حیرانونکې وه. الن ټیورینګ د لومړي ځل لپاره وویل چې آیا ماشین کولی شي زده کړه وکړي. You believe they can understand? Yes. په لومړی وختونو کې د دې پوښتنې په مقابل کې مختلف نظریات وو. ځینې ورته ویل چې دا هسې چټیات دي او ډېری ورته ویل چې ناممکنه ده. خو هغه څه چې په 1990 کې وشول حیرانونکي، جالب او دنیا لړزونکي وو. هغه دا و چې د لومړي ځل لپاره یو ماشین وکولی شو چې د وخت نامتو غوره د شطرنج لوبغاړي ګیری کاسپروف ته ماتې ورکړي. د دې پیښې څخه وروسته اوس پوښتنه دا نه وه چې ماشین زده کړه کولی شي که نه، پوښتنه دا وه چې تر کوم حده پورې زده کړه کولی شي. اوس پوښتنه دا ده چې AI وایي څه ته. AI یعنې آرټیفیشل انټیلیجنس، مصنوعي ځیرکتیا، یعنې داسې یو سیسټم جوړول چې د تقریبا د انسان په رقم باندې فکر وکړي، فیصلې وکړي او زده کړه وکړي. اوس به پوښتنه تاسو سره دا وي چې څنګه د انسان په رقم زده کړه، فکر او فیصلې؟ آیا دا کومه جادو او منتر دی؟ نه، بالکل نه، دا کومه جادو نه دی. راځئ د یو ساده مثال په واسطه باندې ځان پوه کړو. فکر وکړئ یو ماشوم دی، یو کلن یا 2 کلن. په دغه وخت کې ماشوم چې شاوخوا خپل څه ګوري غواړي د هغې په اړه پوه شي او هر څیز ته لاس اچوي. یو ورځ داسې راځي چې دغه ماشوم اور ګوري یا د اور لمبه او دغه اور ته څه کوي؟ لاس اچوي. کله چې دغه اور ته دا ماشوم لاس واچوي دا سوځي او د دې په دماغو کې چې دا ذخیره کېږي چې اور یا لمبه مساوي کېږي چې سوځېدل او سوځېدل مساوي کېږي د در سره. یو څه وخت تېرېږي او دغه ماشوم یو ځلې بیا د اور سره مخامخ کېږي. کله چې دغه ماشوم اور وګوري نو تېره ډیټا چې د دې په دماغو کې ذخیره ده چې تیر ځل ما اور ته لاس وړلی او زه سوځېدلی یم، نو اوس دا اور ته لاس نه وړي. هوبهو همدغه کار موږ څه شي سره کوو؟ همدغه کار موږ د AI سیسټم جوړولو په وخت کې کوو. یعنې موږ ډېره زیاته ډیټا رااخلو او دغې سیسټم ته ورکوو. لکه فرضي مثال، موږ غواړو چې زما سیسټم باید د پیشو عکس چې زه کله ورته ورکم باید پوه شي چې دا د پیشو عکس دی. نو زه په زرګونه او سلګونه مختلف قسمه د پیشو عکسونه راغلم او دغې AI سیسټم ته ورکوم. او زما چې کوم د AI سیسټم دی دا د دې څخه زده کړه کوي چې پیشو 4 خپې لري، برید لري او دغه رقم سترګې لري. کله چې زه یو نوی عکس د پیشو دغې سیسټم ته ورکم، د تیرو معلوماتو په اساس د نوي ډیټا په مقابل کې دا څه کوي؟ فیصلې او احتمالات او پریډکشن کوي چې دا نوی ډیټا چې کوم دا د پیشو عکس ما دې ته ورکړلو آیا دا د پیشو عکس دی که نه دی. خو دا کومې فیصلې، دا کوم احتمال او پریډکشن چې کوي دا هغه د جوړېدو په وخت کې چې کومه معلومات ما دې ته ورکړي وو د هغې په اساس یې کوي. او چې موږ څومره په راتلونکي وخت کې نوره ډیټا ورکوو نو د هغې څخه هم زده کړه کوي او دا سلسله همداسې روانه وي. اوس خبره دا ده چې د انسان د زده کړې او فیصله کولو او د ماشین د فیصلې او د زده کړو کولو ترمنځ فرق څه دی؟ فرق دا دی چې انسان د تجربو او احساساتو په اساس باندې پریکړې او فیصلې او زده کړه کوي او ماشین چې دی هغه د ډیټا یعنې د معلوماتو په واسطه باندې زده کړه کوي او فیصلې کوي. دغه ډیټا یا دغه معلومات په مختلفو بڼو کېدلی شي. کېدی شي ویډیو وي، کېدی شي یو عکس وي او کېدی شي یوه لیکنه وي. د دې ټولو څخه چې کوي زده کړه کوي. زه هم فیصل صافی او تاسو کتلو د بانري بابا یوټیوب چینل یوه ویډیو. که غواړئ دا ډول نورې معلوماتي او خوندورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او زموږ د فیسبوک پاڼه سره فالو کړئ. که مو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک ورکړئ، د خپلو ملګرو او دوستانو سره یې شریکه کړئ. ګورو په یو بله نوې ویډیو کې، تر هغې پورې د الله په امان، والسلام.